اسلام په تاریخ کې ابن حجر یو ډېر غټ عالم دی او ډېر کتابونه او ډېر تفسیرونه یې لیکلي دي. نو د ده همدا فکر ورځېدلی و چې زه دا علم نشم کوی، زما د وسه نه دي پوره. نو همدې دې وجې ولاړو د یو نانوایي کې شاګرد شوم. نو نانوایي کې چې کله شاګرد شوم، بیا به هغه ورته یو وسیله ورکوه، یو لوټه یو شی به ورکوه چې لاړ شي یو ځای نه اوبه راوړه. دا به بیا تلو هغې ځای نه به اوبه راوړې وې. نو چې د اوبو پسې تلو یو وخت کې متوجه شو چې دغه کوم ځای نه اوبه راځي د دې لاندې یوه تیږه پرته ده او دا اوبه په دې تیږه دومره راغورځېدلي چې دې کې نور سوري دې تیږه کې سوري پیدا شوي. نو ابن حجر دې ته پام شو چې اوبه دا په تکراري ډول راغورځېږي او تیږه کې سوری کوي، نو په تکراري ډول زما ولې سبق نه یادېږي یا زه ولې علم نشم ترلاسه کولی. نو هغې نه وروسته شروع وکړه او نن سبا یې موږ او تاسو ټول پېژنو چې په اسلام کې یو ستر عالم دی او همدا وجه ده چې دوی خپل نوم ابن حجر کېښودو، یعنې د تیږې زوی. دغه یوې واقعې د دې دا ژوند بدل کړو. نو هېڅکله به ناامیده کېږئ نه، هېڅکله به خواري او کوشش نه پرېږدئ. مهمه دا ده چې کوم فیلډ یا کوم بس کې ته غواړې ورسېږې، هغې سره ټچ پاتې شه، هغې سره ټچ پاتې شه. یو وخت راځي چې ته پکې رسېږې. نو په دې امید چې موږ او تاسو په خپله ټولنه کې سترګې وغړوو، اول ځان وګورو، ځان مطالعه کړو، بیا په خپله ټولنه کې خپل ورونه، خپل خویندې، خپل خپلوان دوستان داسې خلکو ګورو چې هغوی د خپل ځان نه تمه قطع هغوی دې ته متوجه کړو، ورته ووایو چې ته کولی شې چې یو ځای ته ځان ورسې او ځان کې تغییر راولې. د توجه نه ډېره مننه.